په کور دننه تولید. پلازمینه کابل کې دغه کارخونې اوس په کور دننه د ښځینه او نارینه‌و د پایزار اړتیا تقریبا پوره کړې، مګر مسؤلین وایي د ایران او پاکستان څخه یادو توکو واردېدلې د خرڅلاو پر بازار منفي اغېز کړی. زیاتوي له دې هیوادونو واردات د دې لامل شوي چې تولیدات کم کړي. وایي که اسلامي امارت پر بهرنیو ورته وارداتو تعرفه لوړه کړي، ورسره به د دې ډول کارخونو په فعالیت کې د پام وړ بدلون راشي. مردم راضی است از تولیدات ما. تولیدات وطن بهترین تولیدات است که اگر مردم استفاده کنن باعث ازی میشه که کار در افغانستان زیاد شود، که جوانای ما زیاد اینجا سر کار شود. دیگه تولیدات ما بسیار خوب تولیدات است، بسیار با کیفیت است تولیدات وطنی. مالای مشابه که از ایران و پاکستان میایه اینجا بازارهای ما را خراب میکنن. اینا با خواهش ما از دولت همی است که تعرفه را بالا ببره سر مالای ایرانی و پاکستانی تا ما بتانیم که اینجا مال تولید کنیم و تعداد زیادی از هموطنان خود سر کار کرده ما میتونیم. له دې سره یو شمېر هغه کسان چې یا د کارخونه کې کار کوي وایي خوښ دي چې په هیواد کې ورته د کار زمینه برابره شوي، خو غوښتنه لري چې دا ډول کارخونې د نورې هم زیاتې شي. یو بچوان صفت په حیث باندې ډېر خوښ دي چې زموږ په خپل وطن کې دغسې په امریکا جوړ شي او دغسې زموږ د خپل ځوانان مصروفه واوسېږي، پردي ملکو ته احتیاجه نه واوسېږو او په لاره کې څل خطر یې ورسره هغه په سر قبلوي. و باید همدلته چې زمینه مساعد یې نور هم زموږ وطن ته نور هم هغه د ګټه ده، ځکه د خپل وطن ځوانان په خپل وطن کې مصروفه واوسېږي. دې نه ډېر خوشحاله یم چې باید دغسې په امریکې دغسې کارونه شروع شي چې موږ مصروفه واوسېږي زموږ ځوانان. موږ خو دلته ډېر خوشحاله یو چې دلته په خپل وطن کې موږ د کار زمینه مساعده شوې ده. همدې حال کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په کور دننه د ټولو کارخونو مسؤلینو ستونزې اورېدلي او زیاتوي د حل لپاره به یې ګړندي اقدامات وکړي. د پایزار د دې کارخونې مسؤلین د برق نشتون، مناسب کاري چاپیریال او له بهر واردات هغه لاملونه ګڼي چې له مخې یې د دوی فعالیت ټکنی شوی، مګر وایي په ټول توان سره زیار ګالي تر څو تولیدات په کور دننه سربیره نورو هیوادونو ته هم صادر کړي. خاطب الله احساس، موج نیوز کابل.